سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، نن به دا ټریک او طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو یو مکمل ویب سایټ را ډاونلوډ کړو او وروسته له هغه نه زموږ په کمپیوټر کې په آفلاین شکل باندې کار وکوي. راځو خپل براوزر اوپن کوو او ادرس پکې لیکو www.httrack.com. دا لینک ته په دې باندې به کلیک وکوئ او تاسو ته دا ویب سایټ راځي. تاسو په کلیک وکړئ په ډاونلوډ سیکشن باندې او دلته به تاسو خپل پلیټفارم انتخاب کړئ چې د وینډوز نه استفاده کوئ که د کوم بل اپریټینګ سیستم نه. اوس یې ماته خپله هایلایټ کړی چې زه د وینډوز 10 نه استفاده کوم. په دې باندې به تاسو کلیک وکوئ او را ډاونلوډ به کړئ. معمولا دا ډېره کمه اندازه لري، تقریبا 4.10 MB. دا سافټویر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا سافټویر را ډاونلوډ شو دا به تاسو انسټال کړئ. ډاونلوډ پروګرام دا سافټویر دا به تاسو انسټال کړئ. وروسته له هغې نه به ملګرو تاسو دا سافټویر اوپن کړئ. او را به شئ د یو ویب سایټ ادرس به ولیکئ، هغه به را ډاونلوډ کړئ. مثلا زه دلته را ډاونلوډوم W3School. W3School ویب سایټ زه غواړم چې را ډاونلوډ یې کړم. دا ویب سایټ ته را به شئ، د سافټویر ته په دې باندې به کلیک وکوئ نیکسټ او دلته به د خپلې پروجیکټ نوم ورته ولیکئ. هر شی چې ورته لیکئ فرق نه کوي. زه ورته لیکم W3C او غواړم چې موقعیت یې وښیم چې په کومه ساحه کې دا ماته را ډاونلوډ شي. په ډیسکټاپ باندې زه را ډاونلوډوم. نیکسټ دلته به تاسو خپله ادرس ولیکئ کوم ویب سایټ چې را ډاونلوډوئ. اوس زه دا W3School را ډاونلوډوم. کنټرول C او کنټرول V دا ادرس ته په دې باندې به کلیک وکوئ. نیکسټ فینش. ملګرو تاسو به ورته منتظره پاتې شئ تر څو چې ستاسو ویب سایټ را ډاونلوډ شي او وروسته له هغه نه فینش نشته کېږي. په فینش به کلیک وکوئ، ستاسو ویب سایټ به را ډاونلوډ شي. اوس زه دا کلوز کوم. همدومره موږ ته کاپي ده. د دې ویب سایټ په واسطه تاسو همچنان کولی شئ چې هغه ټمپلیټونه چې په پیسو دي په رایګان شکل باندې را ډاونلوډ کړئ. لکه مثلا دا اوس یو ټمپلیټ ده چې په $9 ده. په دې شکل باندې ټمپلیټ ده. دا ډیزاین ده. کولی شئ چې په مفت مجاني شکل باندې را ډاونلوډ کړئ. فقط دا لینک په کاپي کړئ او هغلته به یې پیسټ کړئ. کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. ملګرو زمونږ ویب سایټ را ډاونلوډ شوی ده. په دې باندې کلیک کوو او همچنان زه دا انټرنیټ هم فعلا قطع کوم. زمونږ انټرنیټ هم قطع شو. په دې باندې کلیک کوو، اوپن کوو یې. وګورئ ملګرو ادرس یې د فایل ده. دا ویب سایټ ده چې موږ ته را ډاونلوډ شولو. کولی شئ چې په دې شکل مکمل ویب سایټونه تاسو را ډاونلوډ کړئ ملګرو. نو دا طریقه وه. هیله ده چې خوښه شوې وي او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.